روژې مبارکه میاشت کې د قرآن کریم د تفسیر زده کړې څلور اونیز بهیر پای. د افغانستان برېښنا شرکت د دعوت او ارشاد ریاست له لوري د روژې مبارکې میاشتې له لومړیو راپیل شوی د قرآن کریم د تفسیر زده کړې بهیر د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په اختتامي دعا سره پای ته ورسید. د قرآن کریم د تفسیر زده کړې اختتامي دعا کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس د قرآن کریم تفسیر او احکامو زده کړه د روحاني او اخلاقي ودې لپاره اساسي لومړیتوبونه وبلل او په دې برخه کې د ارشاد او دعوت ریاست کارکونکو هڅې وستایلې. چې کله دې صورت او سیرت سم سو، عمل دې سم سو، اخلاص هم درکې پیدا سو، نو بیا تاسې یو سوچ وکړئ چې تا وظیفه څه شي ده. د تا مسؤلیت دا ده چې ته به داسې یو نظام د الله په ځمکه باندې حاکموې چې هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په مقابل کې چې څومره مشکلات او بندیزونه او رکاوټونه د هغه هلته نه وي. د شرعي نظام هدف هم دغه ده. نو کله چې دا نظام راغی بیا به د دې نظام د استحکام لپاره کار کوي. ښاغلی ډاکټر عبدالباري عمر د وینا په دوام ټینګار وکړ چې د قرآن کریم د تفسیر زده کړه یوازې د دیني پوهې او معلوماتو لپاره نه بلکې د اخلاقي ارزښتونو لوړوي، عدالت تامین، یووالي او خدمت په برخه کې د انساني مسؤلیتونو او ژمنتیاو یادونه ده.